سلامونه او ښې چارې ټولو اصیلو درنو پښتنو. غواړم چې کومه پښتنه ماشومه چې په اسلام آباد کې قتل کړی شوې ده د هغې په باره کې خپل نظر وړاندې کړم. خو حیران یوې خبرې ته یم، دا چې په مطالعه پاکستان کې راګیر ګل خان یا ګل خانان، مونږ ته مشر منظور پښتین ویلي چې ګل خانان مور ته وایه، خو سړي زړه ډېر تاو وکړي، بړاس وکړي، نه باید ګل خانان ورته ووایو چې خلک ښه پوه شي. مطالعه پاکستان کې راګیر ګل خان چې کله پاکستان پوز مطلب وي د دروغو یا واقعه را جوړه کړي چې په کشمیر کې هندوستانی پوځیانو کومې مسلمانې کورنۍ سره داسې کړي، درواغ وي، جعلي خبره وي، نو دې ځای نه ګل خانان په جوش خروش کې راشي، د خپلو دوکانونو شیشې هم ماتې کړي، خپل موټرونه خپل بازارونه هم لوټ کړي. خو که خپل پښتون سره داسې پیښه په خپل ملک کې هم دغه شیطاني پوځ وکړي، بیا دوی ته هیڅ غیرت نه ورځي او هیڅ په غیرت کې راځي نه. خو که پاکستان پوځ ورته وایي چې په کشمیر کې داسې یو څه شوي دي، داسې یوه پیښه شوې ده، د محمد بن قاسم کیسې بیا دته ور یادېږي چې په مطالعه پاکستان کې او د نسیم حجازي په ناولونو کې بار بار ذکر شوی دی. نو بیا په دوی کې د محمد بن قاسم جذبې را بیدارې شي. خو کله چې په پښتون داسې پیښه وشي، بیا دوی غیرت په ځمکه کې ورخښ شي. ډېر عجیبه ګل خانان نه دي، دا د مرګ لایق نه دي، دا باید ونه وژل شي. خیسور په واقعه باندې دوی غیرت په جوش کې نه راځي. خو په فلسطین کې که چېرته اسرائیل یو برید وکړي، کومه ماشومه یا زنانه یې وهلې وي یا یې لاس نه نیولي، نو بیا دوی خپل بازارونه لوټ کوي. د مومند واقعه باندې دوی غیرت په جوش کې نه راځي. خو بوزنیا کې وایروس مسلمانانو سره ظلم کوي، جماعت ته یې نه پرېږدي او ښځو ته وایي چې نقاب به نه کوئ. خو دلته چې دا شیطانی پوځ ظلم کوي، دوی غیرت ایمان ورک شي. دا اصلا د خدای بندگان نه دي، دا ګل خانان د پاکستان د فوج پرستش کوي، دا د فوج بندگان دي. لکه څنګه چې پخوانیو لرغونو خلکو فرعون په خدای په رب منل، او داسې دوی پاکستان پوځ په خپل ربوبیت منلی دی. څومره د ظلم خبره ده، څومره یو ستر ظلم شوی دی. یو 10 کلنې ماشومې سره بیا یې د پلار رپورټ نه اخیستل کیږي، بیا ورته په تاڼه کې ویل کیږي چې دا بچا سره تښتېدلي وي. څومره د شرم خبره ده. 10 کلنه ماشومه به وایي تښتېدلي به وي، بیا چې د هغې مړی وموندل شي، بیا یې پوسټ مارټم ته نه پرېږدي. دې مطلب چې دغو خپلو خلکو کړې ده، ځکه دا کار نه کوي دوی. لکه څنګه چې د ارمان لوني پوسټ مارټم چې دی مخکې له مخکې تیار کړی و او هېڅ پوسټ مارټم یې ورته ونه کړ. خو دوی غیرت بیا هم په جوش کې رانغی. بیا ای آر واي نیوز ویل چې دا خو افغانۍ ده. ښه چې افغانۍ ده، نو ولې تا ته چا لایسنس درکړ چې افغانۍ سره دې ظلم کیږي؟ بېشکه چې ټول افغانان دي، خو مومنده ده، د مومند جنسۍ ده، افغانه ده. مومند جنسي خو بله ورځ 3 ورځې مخکې په زور باندې ضم شو په پاکستان کې. دې نه مخکې خو دا پاکستان هم نه وه. ملا طارق جمیل د ستاسو چې دی په زینب چې یو مړه ماشومه په پنجاب کې همدغسې قتل شوه، هغې دپاره خو ډېر فوري انصاف وشو. همدغه ملایان ټول غپېدل، خو
خو پښتون دپاره بیا نه غاپي، د دوی خولې وربندې شي، بیا غپا په ځای باندې پوج ته لکۍ خوځوي او بیا هم ورته ناست دی. طارق جمیل تاسو ته بیا څه وایي؟ میرے میټې میټې بایو. خبر یې په هندي په اردو کې میټه څه ته وایي؟ چې یو انسان ته میټه وایي یعنې نامرده. په ستاسو پورې خندۍ کې یو تاسو نه پوهېږئ، بیا هم ورته ناست یې. خو که د پښتون د حقوق خبره وي بیا مو غیرتونه چې دي اووم اسمان ته والوځي. خو که همدا طارق جمیل د سپي بچی تاسو ته ووایي چې راشئ نو یو کال هم لګوئ. کومه د خدای لار، کومه د حق لار؟ خدای لاره به داسې وي که نن هغه بیچاره غریب مزدور سره شوي سبا تا سره هم کیږي، او که در سره و نه هم شو نو ستاسو ګلخانانو د حدودو اخیری حد ته رسېدلي یې، نور صبر مونږ هم درته نشو کړی. هغه اسلام چې هغه رښتونه اسلام نه دی، پاکستانی اسلام دی چې ستاسو ایمان پروړی دی. کله چې ستاسو د فوج په ګټو په خاطر وي خو بیا سمه خبره ستاسو په ولاړ وي، خو کله چې د پښتون دپاره وي، د پښتون د حق غوښتنې دپاره وي، یو مسلمان یو بل انسان د حق غوښتنې دپاره وي، بیا په هغه خپل اسلام هم ولاړ نه یې تاسو. ډېره د افسوس خبره ده، ډېر د افسوس مقام دی. په دې وخت کې تاسو ته محمد بن قاسم نه یادېږي، نسیم حجازي ناولونه درته نه یادېږي، خاک او خون ناول بیا درته نه یادېږي چې په اخ کې درواغ او خاک او خون کیسې درته جوړې کړي دي. هغه دروغجنې کیسو دپاره کشمیر ته ځئ، یمن ته ځئ، افغانستان ته راځئ، خو خپل ظالم پوځ خلاف بیا غږ نشي اوچتولی، خپل ظالم ریاست خلاف بیا غږ نشي اوچتولی، خپلو ادارو خلاف بیا غږ نشي اوچتولی. نه بیا طارق بن زیاد در یاد وي، نه بیا محمد بن قاسم در یاد وي، نه بیا بل کوم متل در یاد وي. ډېر افسوس دی ستاسو په فکرونو، ستاسو په سوچونو، ستاسو د پستۍ په آخري حد کې تللي یې. تاسو ته انسانان ویل جرم دی، پښتانه او بیا مسلماني خو ډېره لرې خبره ده. سوریا دپاره، سوریا ماشومانو دپاره خو چیغې اسمان ته رسېدې، خپل بازارونه مو ټول لوټ کړه، ومسېځله. ځوانان مو په احساساتو په جذباتو کې دومره راوسته چې اوس هم ځنې په سوریا کې مردار شوي دي او ځنې به اوس هم پراته وي. خو چې ستا په خپل کور کې کله اور ولګي بیا در کې غیرت نه راځي. په خیسور په واقعه باندې په تاسو کې غیرت رانغی، د مومندو په واقعه په تاسو کې غیرت رانغی، هیڅ روچت هم نشوي. او ډیره د افسوس خبره دا ده چې پرون د دغه جلیس چې پوسټمارټم نه کېده، علي وزیر، محسن داوود هم هلته و، نور مشران هم ورسره و، ستاسو ګلخانان هم په هغه لایو کې شامل وی، تاسو پورې خندل او ډېرې سپکې سپکې خبرې مو کولې، لکه څنګه مو چې ارمان لوڼي په شهادت په ورځ کولې. هغه باندې ستا راتلونکی نسل هم خوښ و، خو ته نن نه پوهېږې. هغه یو عالم سړی و، ستاسو اخیری حدونه کراس کړي دي. ستاسو سره ګمان کوم چې د بیرته د تګ لاره نوره نشته دی، تاسو به تباه کېږئ، نور څوک به هم نه تباه کوي، انشاءالله ډېر ژر به مونږ تباه کوو، ورځې را روانې دي. ځه ارمان لوڼي سره خو تاسو سیاسي اختلاف و، مشکل یې نه لرل. مومند په پیښه باندې تاسو ناموس چرته تښتېدلی و. اوس دا ماشومه دا که هر تابعیت لري، که د مومندو ده، که د بل قام ده، که د هر ځای ده،
خو یوه ماشومه ده، هغې سره ستاسو برخود داسې دی، هغه ټکي چې ستاسو کارولو په سوشل میډیا هغه وخت نه چې کوم خلک لایو یو دوه درې کسانو په هغه ټول ما چک کړله، ستاسو کوم کمنټس پاس کړي دي، افسوس ستاسو په انسانیت افسوس. بېشکه چې وحشیان راځي د انسانانو په جامه کې او دوه پښې لري، او هغه ستاسو یې. خو تاسو کې به غیرت له کومه راشي؟ تاسو کې به هیڅکله هم غیرت رانشي، ځکه چې تاسو خو د پاکستان شیطانی پوځ او شیطانی ادارو ته سپلایران یې. تاسو ورته د پښتنو ناموسونه سپلای کوئ، تاسو ورته تنکي هلکان سپلای کوئ، ستاسو کې به غیرت له کومه راشي؟ همداسې بې غیرته اوسئ. خو کله چې پاکستان حکومت درته ووایي چې په کشمیر کې داسې شوي، بیا هغه وخت کې هم غیرت مه کوئ، نور هم په غیرت مه راولئ. ستاسو ته بې غیرته ویل هم د بې غیرتۍ توهین دی. او ستاسو کې عقل راتګ هم مشکل دی. موږ خو ډېرې هیلې لرلې چې کیدای شي منظور پښتون ویناو سره په ستاسو کې پوهه راشي، خو ډېره مشکله ده. هر څه درته وړاندې دي، ګورئ وینئ، خو بیا هم ستاسو کې عقل نه راځي. داسې ښکاري چې خدای ستاسو په سترګو، ستاسو په غوږونو، ستاسو په خولو مهرونه وهلي، لکه څنګه چې په سورة البقره کې راځي صم بکم عمي فهم لا یرجعون. تاسو بیرته واپسې نشئ کړئ د عقل په لوري. ستاسو تباهي اړینه ده او ستاسو تباهي لازمي ده او ستاسو تباهي ضروري ده او ستاسو به ډېر زر تباه کیږئ. خدای په امان.